د کرکټ د نړۍ وروستي خبرونه آی پی ایل کې په 14 لوبه کې لکنو بریا خپل کړه. فیف ډوپلیسز 300 شپږیزي وهلې. راشد خان یو ځل بیا سټایل شوی. د اسیا جام په سر یو ځل بیا ناندرې شوې دي. آیرلند سریلانکا ته په سفر روان شو. راشد خان په آی پی ایل کې د توپ اچوونکو په سر کې لومړی مقام لري. د فریهډ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولي نښان وشرنګوئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نور وړاندې تاسو ته در ورسیږي. د آی پی ایل د روان سیزن په 14مه لوبه کې بنګلور لوبډلې توپوهنه پیل کړه. دوی لپاره ویرات کوهلي او فیف ډوپلیسز 50 وهلې. لکنو لوبډلې 214 منډو هدف په ډېرې اسانۍ سره په وروستي اوور کې پوره او بنګلور لوبډلې ته یې ماتې ورکړه. نیکولاس پوران او کین ویلیمسن 50 وهلې. نیکولاس پوران په آی پی ایل کې دوهم توپوهونکی شو چې تر ټولو چټکه نیمه سیریزه یې ووهله. فیف ډوپلیسز د خپل شلوریز کیریئر 300 شپږیزي پوره کړې. نوموړی بیګا د لکنو سوپر جینټ لوبډلې په وړاندې په لوبه کې دغه کارنامه وکړه. فیف ډوپلیسز د سویلي افریقا یو تکاول شوی لوبغاړی دی چې تر اوسه یې په 312 لوبو کې 304 سترې شپږیزې وهلې دي. افسانوي او جادوګر لوبغاړی راشد خان یو ځل بیا د غوره څیرو مبصرینو له لوري سټایل شوی دی. ځینو ویلي راشد خان هغه اتل دی چې د نړۍ په هر ګوټ، هر لباس او هر لوبډلې کې یو ستر هیرو وي. د هندي کرکټ یو مبصر په یوه مرکه کې ویلي چې راشد خان هغه لوبغاړی دی چې هر مهال لوبه په خپله خوا تاوولی شي. نوموړي د راشد خان وروستي هیټریک ته په اشاره ویلي د ده پښتون کې یو کله چې نوموړی توپ اچونه کوي مخالف سیالي د خپلې بریا فکر هم نشي کولی. راشد خان یوه بله ستره کارنامه وکړه او د ډي جي براوو ریکارډ څخه څو قدمه شاته دی. راشد خان د کرکټ په شلوریز فارمټ کې هغه لوبغاړی شو چې تر ټولو ډېر 4 هیټریکونه یې ترسره کړي دي. نوموړي په نړیوالو لوبو کې د آیرلند او تجارتي لیګونو کې د کارابین، بیګ باش او آی پی ایل پړاوونو کې اړوندو لوبډلو ته هیټریکونه ترسره کړي دي. نوموړی اوس مهال شاوخوا 1540 وکټې لري او د ډي جي براوو د 600 وکټو له ریکارډ څخه یوازې څو قدمه شاته دی. د اسیا جام سیالیو د کوربتوب په سر یو ځل بیا ناندرې شوې دي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې اسیا جام به هرومرو په پاکستان کې ترسره کیږي. که هندوستان پاکستان ته نه راځي موږ هم نړیوال جام د هندي کوربتوب په سر احتراز لرو. نجم سیټي زیاتوي موږ د اسیا جام لپاره هر څه آماده کړي او که کرکټ نړیواله شورا کوربتوب بدلوي نو مصارف یې هم باید پخپله وکړي. آیرلند کرکټ ملي لوبډله د 2 ټیسټ سیالیو لپاره سریلانکا ته ورسېده. تمه ده چې دواړه لوبډلې به راتلونکې اونۍ یو له بل سره ټیسټ لوبې پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې دواړه لوبډلې خپلو کې ټیسټ لوبې ترسره کوي. او راشد خان تر دې دمه د آی پی ایل لوبو د توپ اچوونکو په لیست کې لومړی مقام لري. خان په 3 لوبو کې د یوې هیټریک او 2.9 کالمې سره 8 لوبغاړي سوځولي او د توپ اچوونکو جدول په سر کې قرار لري. خوږو لیدونکو دا و د نن ورځې تازه او وروستي خبرونه. که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره زموږ فیسبوک پاڼه هم لایک او فالو کړئ.